د ننګرهار پچیراګام ولسوالۍ اړوند ناصرو قریه کې د کلیو بیرغونې او پرختیا ریاست له لوري د پاکو اوبو رسولو یوه شبکه ګډې اخیستنې ته وسپارل شوه. د ننګرهار کلیو بیرغونې او پرختیا رئیس مولوي قسمت الله مبارز وایي یا د پروژه د 3.6 میلیونه افغانیو په لګښت جوړه شوې چې له برکته یې د سیمې 300 کورنیو د څښاک پاکو اوبو ته په اسانۍ لاسرسی پیدا کړ. 11 کیلومتره لرې ساحې نه موږ په پیپ کې اوبه را انتقال کړي دي. چینې نه مو اوبه راوستي، 2 ذخیرې ورته جوړې شوي دي. په دې کې 95 ټپونه لګېدلي دي چې 300 کورنۍ به انشاءالله تر استفاده کوي. بل ورته دغه پروژې د تطبیق کوونکي شرکت استازی محبوب الهي میخیل د پروژې له کیفیت ډاډ ورکوي او له ولسونو د ساتنې غوښتنه کوي. انشاءالله کومه پروژه چې موږ په ناصرو قریه کې تطبیق کړله، موږ د ولسونو ته مسؤلین ټولو ته د دې د کیفیت ډاډ ورکوو. که ولسونه د دې ساتنه او مراقبت صحیح وکړي، انشاءالله تر ډېره بریده به دغه پروژه د دوی لپاره د استفادې وړ وي. د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکي حسن وایي تر دې وړاندې د پاکو اوبو د نشتون له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو، خو اوس به د یادې شبکې په فعالېدو سره د خلکو ډېرې ستونزې هوارې شي. او مخکې موږ دومره مشکل و چې موږ د غره سر نه توی ته کوزېدو او د توی اوبه موږ څښې. اوس خدای رحم را باندې وکړه او د هغو سره مرسته وکړه، خپل کور کې اوبه خدای په صفا اوبه ډېرې په ښه مینه او په ښه اخلاص ورته رسولي دي. بل ورته د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی طارق الله د دې شبکې په فعالېدو د خوښۍ ترڅنګ د شبکې ساتنې ډاډ ورکوي. دې هغه موږ ډېر ډاډ ورکوو ځکه چې دې باندې موږ ډېر تکلیف تېر کړی او په خپل زحمت مو راوستی دي، ډېر کار کړی دی پکې او دا به ډېر حفاظت به یې ساتو. د یادونې وړ ده چې د کلیو بیرغونې او پرختیا ریاست تر دې وړاندې هم د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې د پاکو اوبو رسولو ګڼې شبکې جوړې او ګډې اخیستنې ته سپارلې دي.